بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. کله چې زمکا پورته په سختۍ سره اوخځولې شي او زمکا خپل دننه ټول بوجونه بهر ته راوباسي او انسان وایي چې په دې زمکا څه وشو. په دغه ورځ به زمکا د خپل ځان د پاسه ټول تیر شوي حالات بیان کړي، ځکه چې ستا رب هغه ته د داسې کولو حکم کړی وي. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. په دغه ورځ به خلق یوازي واپس کیږي د پاره د دې چې خپل عملونه ورته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بیا چې کله چا د ذره همره نیکی کړی وي هغه به وویني او چا چې د ذره همره بدی کړی وي هغه به وویني.